په دا مخکې آیات کې خو چې ابواب البر که د عقایدو د قسمه څخه و چې ایمان پر الله او پر ورځ آخرت و ملایکه و کتابو و نبیانو باندې و، او که د اعمالو د قسمه څخه و چې خپل مال یې و خاوندان ته د قرابت و د یتیمانو و مسکینانو ابن سبیل و سائل په ګردنو کې، یا د لمانځه د قسمه څخه، یا د زکات د قسمه څخه، د وعدې پالنه، صبر، دغه د بر دروازې او هغه د بر شاخونه ګرد الله عز وجل بیان کړه. او بیا په دا پای کې ویل اولئک الذین صدقوا، دغه صفات چې لري چې دا پکې موجود دي، دا نو هغه کسان چې په خپله خبره کې صادق دي چې دی وایي زه مؤمن یم، زما عقیده د مؤمن د په دې کې رښتونی دي، او دا کسان رښتیا ځان ساتونکي د اوره څخه دي. په دې کې تعریض کړی پر چا باندې؟ پر یهودو باندې. پښتانه وایي په فلاني خبره کې ما ته خار راورسوه. تعریض معنا دغه یهودو ته خار رسول اشتیس خو د دغو صفتو خاوندان نه یاست. نو چې د دغو صفتو خاوندان نه یاست، نو ستا دعوه چې ته واضح داسې مؤمن یم فلانی یم، دغه دې صادقه نه ده، رښتونې نه ده چې یا د اوره ته زه محفوظ یم، ته د اوره محفوظ هم نه یې، ته متقي نه یې د اور، ولې خو دا صفات نه لرې، په تا کې کله موجود ونه. نو چې د دې څه خبر راواوښته په دې کې دا صفات نشته. دا صفات په چا کې؟ دا خو یوازې په مؤمنانو کې دي. نو اوس دا پسې آینده احکام چې الله عز وجل بیانوي، نو برای خاص مؤمنان مخاطب کړ. د رکوع په سر کې چې راځي بس یا ایها الذین آمنو، ته داسې یو ځای پرې به دغه خبره داسې روانې. ګوره عام انسان ته خطاب نه کوي، مؤمن ته کوي. ولې؟ نو الله وایي دغه په خبره ارزي چې دغه صفتو خاوندان دي، دغه پکې کې جمع دا مشتمل ابواب البر مخکې وویل، هغه چې نه پکې کې جمع هغه ګرځا په خبره نه ارزي چې سړی ورته وکړي. نو په دغه خاص دی مخاطب کړ دی مؤمن. یا ایها الذین آمنو، یا کسانو چې ایمان والا یاست، کتب علیکم القصاص فی القتلى، کتب فرض کړه سوی دی علیکم پر تاسو القصاص برابری فی القتلى په وجل کړه سو انسانانو کې چې قتل کړه سوی. دا هم د یو جاهلانه رسم و دود بطلان الله عز وجل بیانی، نسخه یا بیانی. هغه دا ده چې په جاهلیت کې د خلکو دا عادت وو چې که به ښځه راولاړه سوې وای د یو بل قوم ښځه بې وژلې وای، او هغه قوم به ځان تر دې قوم نه کوي شریف بللی، باره ویل یا په ښځه مې ولاکه ول سم دم زړه سوړ چې زه به د دې هغه ښځه قصاصوم، چې نر یې ورمړ نه کړم پر دغه ښځه باندې کې پرېږدم. دا خپله ښځه د بل د نره سره برابرول، اگر چې د دې قاتله به ښځه وه، د بل قوم ښځه به راولاړه سوه، د دې قوم ښځه به یې مړه کړه، د دې مقتولې ښځې اولیاو به هغه قاتله ښځه نه وژله. باره نو دا څه فرق وسو؟ دا زموږ ستانهتوب، دا زموږ بزرګینو څه فایده وکړه؟ یا چې زه د دوی نر پر مړ نه کړم کې پرېږدم، نو بیا د نر بیا بره یو ځای ټینګ کړي، د هغه قومه څخه قصاص بیا ځینې اخلي، بیا به وژي د دې ښځې په بدله کې، کنې قاتله خې ښځه. یا به داسې پېښه سوله، د مثال په طور یو کمزوري قوم به د دې عمریی به راولاړ سو د یو بل ښه قوم چې هغه دوی به شریف قوم بلی، عزتمن قوم به بلی، د هغه قوم ریی به مړ کړي. نو خو باید پر دې مریی باندې هغه مریی قصاص سوی چې قاتل دی، دی به قاتل مریی نه قصاصوه. باره ویل چې سم آزاد سړی حر یې پر مړ نه کړم کې پرېږدم. نو زموږ مریی او د دوی حر آزاد انسان سره برابر دي، اگر چې قاتل یې هلته مریی دی مګر قاتل یې نه وژي، یا بل حر به وژي، دا کار یې کاوه. یا به د مثال په طور هلته به حر سړی و مګر د کمزوري قوم څه به د جبل شریف قوم څه به حر مړ کړي. باره ویل چې زه بېرته یوازې دی مړ کړم، نو زما خو زړینه نه پخونه کېږي، ولا هغه زما خپل سم ارمان نه پخېږي. نو څه فرق یې اوس چې زموږ هم یو سړی د دوی هم یو سړی، یا نو چې پر یوه یې درې ور ونه غځوم ولا کې پرېږدم، بیا بیا نو هغه قاتل هم دوه درې بیا نور ورسره ملګري کول. دا ظالمانه نظام شروع. نو الله عز وجل دغه دود، دغه باطل رواج په دغه د یهودو سره روانو یا په دا جاهلو مشرکانو کې الله عز وجل هغه ختم کړي. مؤمنان چې ولتس دا کار مه کوئ. مړي انسانان ګرده سره برابر دي، چې برابر دي سره، نو که ښځه راولاړه سوه ښځه یې مړه کړه ښځه پر قصاصېږي. نو دا څه دي چې دا د یو عزتمن قومه څخه د بره ول د هغه نر پر قصاص، هغه چې ښځه هر چا چې وژلې ده هغه دي پر قصاص. د مثال په طور د یو کمزوري قوم رایې راولاړ شو، دا بل عزتمن قوم رایې مړ کړي، نو ته باید هغه حر ولې قصاص یې، خو هغه هم رایې قصاص کړي چې قاتل دی، چا چې ګناه کړی دغه راټینګ کړه. یا د مثال پر د کمزوري قوم یو حر راولاړ شو، د عزتمن قوم بل حر یې مړ کړي، نو ته پر دې حر باندې دوه ولې هلته قصاص یې، درې ولې قصاص یې، خو یو دی. نو دغه حکم الله عز وجل ته بیانوي چې دغه کار په کفارو و جاهلانو کې رواج و، دا چې دی ختم کړي. یا ایها الذین، یا کسانو آمنو چې ایمان والا یاست، کتب فرض کړه سوی دي. کتابت خو اصلي دا نوشتې ته ویل کېږي، یو شی چې پر بل نوشته کړي، نو واکې پر واجب سو، فرمان پر د باندې صادر سو، نو کتب لیکل کړه سوی دي، موږ فرض کړه سوی دي علیکم پر تاسې باندې القصاص، قصاص برابري، قصاص دا برابري ته وایي،
سره برابر سي. اوس نو دا د چې پرې وسړي باندې هغه بل معنا چې قاتل دی هغه په مړ کې نو القصاص و برابري فی القتلا په د مقتولین ووژل کړه سوو کې څنګه برابري؟ الحر بالحر، الحر یو حر قصاصیږي بالحر پر هغه مقتول حر باندې نو چې دا وژونکی حر دی هغه وژل کړه سوی هم حر دی. بالا قوم ته کله الله پاک وایي قتل کېږي چې دا عزتمند دی دا بل کمزوري. د مثال تر یو عجم دی بل عرب دی، عجم راولاړ شو عرب یې مړ کړي دغه یو عجمي پر قصاصیږي عربی به نه وایي چې یا زه خو داسې شریف قوم یم حدیثونه وګوري د عربو څونه صفتونه سوي دي نو چې پر ما یو عجمي قصاص نو زما هغه رتبه څه سوه زما هغه عزت پر ما به یې چې درې قصاص بابا یو نه در باندې قصاصیږي یوازې پر تا باندې یو قصاصیږي. الحر بالحر نو یو حر قصاصیږي بالحر پر بل حر مقتول باندې. والعبد بالعبد، والعبد یو مری چې قاتل دی دا قصاصیږي بالعبد پر بل مری باندې چې مقتول دی. ته ولې که مقتول د شریف کورنۍ څخه و د شریف کورنۍ مری و ته د بل کمزوري کورنۍ څخه بره په عبد غاړه نه باسي چې دا قاتل دی واضح حر ووژنم حر نه دا خو غلطه ده. والانثى بالانثى علاوه والانثى او دا غره کم انثى ښځه معنا دا قصاصیږي بالانثى پر بل ښځه باندې چې هغه مقتوله ده یوه قاتله ده بل مقتوله ده د قاتله ښځه پر هغې قصاصیږي. ته به دا نه وایې چې مقتوله د شریفه خاندانه څه ده نو د دې ښځې پر ځای زه د دوی نر وژنم دا رقم الله وایي دا کار به نه کوي. پسې بل حکم بیاني فمن عفي له من اخیه شی، فمن هغه څوک عفي چې عفو وسي له د لره من اخیه د خپل ورور د طرفه څخه شیء یو څه عفو ورته وسي معنا یو سړی راولاړ سو قاتل دی بل څوک یې مړ کړي مقتول د مقتول اولیاء چا وژل کړه سوی دي قرار هغه باره ټول وویل داسې باره یې ویل دغه قاتل په مرګ زموږ څه کېږي موږ دغسې د الله د رضا دپاره بس بخښلی دا عفو سو دا یو کار سو چې د مقتول اولیاء یې کولی شي. بل طرز بیا دا دی باره و یاره دا رقم خو جرمو ته جو ته مو نه بخښو چې ګر سره ولاړ سي سې دي قصاصوو به دې نه ته موږ ته دیت راکړه د یو انسان دیت چې هغه سل اوښه قدر یا په سپینو زرو دینارو کې 10,000 درهمه دي یا د سرو زرو په دینار کې چې بیا دی هغه بیا 1000 دیناره دي دغه درې قسمه دیت دی بالا یې هغه په اوښانو یا یې په سپینو زرو یا یې په سرو زرو په سپینو زرو کې 10,000 درهمه سوه په سرو زرو کې 1000 دیناره سوه په اوښانو کې 100 اوښه سوه چې هغه په شریعت خپل ځان ته ټاکلي دي هغه د دیت مسلې چې څنګه دي. نو چې پر دغه صلح سره وکړي هم دی بیا د قتل حق نه پر لري باره به هغه سړی وده ته دغه دیت ورکړي چې دا اوس یې صلح سره کړی. بل طرز دا دی دا یو څوک چې مړ سو مقتول د مقتول مثلا 4-5 ورونه پاتې سوه باره په دا ورونو کې یو 2 نفر ول موږ یې بخښو دا نور دریم قصاص نشي جاري کولی چې هغه وایي زه خو نه بخښم زه یې وله چې مردک ته زړه ورونه باسم باسه دې قسم په قصاص کې ختم سو. اوس د دغو درو حصه چې د باره و دیت ته واوښته هغه دوه خو موت بخښلی دي نو قصاص خو د ګور د دور خراب کړي قصاص خو اوس نسي اخیستلی مګر چې دیت اخلي دیت هم دغو دوه خو موت بخښلی دي نو دغه درې به خپل د دیت برخه واخلي دغو دوه د دیت برخه راساقطه سوه. نو اوس دغسې علاوه فمن هغه څوک عفیه چې عفو وسي له دلر من اخیه د طرفه څه د ورور د چې هغه مقتول دی د هغه د طرفه څخه شیء یو څه عفو ورته وسوله معنا نو یا ډېره یا لږ دا عفو چې وسوله نو څه چمه کېږي فاتباع بارنو متابعت کول دي د پاره د اولیاء د مقتول بالمعروف فنیکه طریقه سره. نو چې پلا د عفو وکړه د قصاص د دی بچ کی د قصاص عفو ګرد وکړه یا یو څه وکړه نو خبره چاته ولاړه دیت نو دیت چې ورله دیت نه بردار کمه کو چې سرسي وکړي په سنولې چې راکه بس سبات به راکې کنه ولا کړي پرېږده الله بارنو فنیکه طریقه چې دغه نجوان مرګي دی وکړه د قتل ورته تیر شو چې وجنم خو نه نو برای په معروف او مشروع نیکه طریقه د انسان د اخلاق پر کامل ځنی واخله. یو خو هغه دیت چې په قتل خطا کې واجب سي په خطا کې چې واجب سي هغه په 3 کاله د قاتل وصولیږي او د تر برونه به وصولي راته د تر برونه هغه د ټینګیږي چې معنا دا چې په خطا مړی کړی دي تاسو به د سر وس انداز وړي ولې دای چې خطا وي کې دونه غټه خطا کې انسانان په خطا باندې وژني نو دا ګر د سیس د لاسه پېښته چې تربیه مونږ دور کړي نو هغه خو د تر بروس اخته کیږي او په 3 کاله کې اخته کیږي. یو بیا دغه دیت چې په صلح پر سړي لازم سپر دغه اصلي قصاص لازم مګر اوغه د مړي قربانو باره د قصاص عفو کې ول دیت راکه دا یوازې قاتل اخته کیږي دا د تر بروس نه اخته کیږي. نو دغه چې د قاتل اټنګي د سټیز نه غواړي علاوه څه سہولت ورسره وکړي څه ټیم ورلره ورکړي چې هغه جوان مرګي جو کړ دا مکرو کبر ترجمه ته متوجه سوي است.
فمن هغه څوک عفیه چې عفو وسي له دغه سړي لره چې دا قاتل دی من اخیه د طرفه د خپل ورور یعنې د هغه مقتول د اولیاو څخه شی یو څه عفه دته وسو یا ګرده ګرسره معاف کړي دیت یې غوښتي یا یو څه انسانانو معافي وکړل نور خو نو عبارت دیت غواړي فاتباع نو بیا متابعت کول څوک به د متابعت په لټنه وکړي غوښتنه به وکړي دا د مقتول اولیا بالمعروف په نیکه طریقه سره و اداء او ادا کول دي پر چا باندې پر دا قاتل باندې پر دې به ادا کول دي الیه او هو د مقتول و ولی ته به احسان په نیکه طریقه دای جنو ام بار غلطی نه کی داس دې نه کی بار لکه پاکستاني پور وړي چې بار زر کار وته راسي او راکی به ځنی واخل خلاص کله مې نش کن ضرورت کې جنگ په حساب ده څه نه اخلي بل چار چم پکې یا نو دای په احسان په نیکه طریقه نو چې پر دې باندې لازم څه شی هغه به بار ور کوي و اداء بیان ادا کول دي الیه وجته به احسان په احسان سره په نیک په اخلاق طریقه سره ذلك تخفيف من ربكم ورحمه علاوه ذلك دغه حکم چې دا وست شي واورېدی چې قصاص قانون دغه سو که ښځه قاتله و دغه ښځه دې پر مړه شي که عبد قاتل دغه عبد دې پر هغه مړی باندې مړ شي که حر قاتل دغه یو دې پر مړ شي تر اړ وایم چې وایي ازما زه خو نو درده شریف یم زه ښځه په نر اخلم نر دې مساف په دوه نر نه اخلم مړی په حر اخلم دا رقم مکوي دا یو بل دا د عفو مسله چې دلته راغله چې الله پاک که عفو درته وصل بارنه په نیکه طریقه ور ادا کړي هغه دې په نیکه طریقه وغواړي نور جان مصرف کوي خو د صلح مسره وکړه دا تخفیف نسبکوالی دی من ربکم د طرف څخه درف ستاسي ورحمه دا د الله عز وجل رحمت ولید موسی علیه السلام په جن کې کبه یو چا په قتل په قصد سره په عمد سره بل وجلی وای بیا نو عفو نه پکې کړه هغه ته بل لاړ ولا کسي چې قصاص نشي دا د مقتول اولیاء او عفو نسو کولای چې 500 واره دی عفو کړی عفو کې دین ولا لالیږي نو الله پاک د امت سره د نبی علی السلام څنګه شو وکړه بارل ته د عفو اختیارم لري کې عفو کوي هغه موت عفو کوي ګر سره هیڅ نه ځنی غواړي یا عفو کوي د علالیه دوه څخه مګر و مال ځنی غواړي دا ته اختیار دی نو کې قصاص په خپل ګور درې شانس قصاص اخصای شي چې وزر په خونه کوم اما موت بخښل چې بالکل امدر مال کړم امدر سر کړم بس ماته جل الله تعالی په آخرت کې بدله کې دا دعا دریم دا چې وادر مرګ کړم پیسې اخلم دیت نو دا څنګه تخفیف وکي د موسی علی السلام په جن کې دانو د حضرت عیسی علیه السلام په جن کې چې بیاو الته بیا خاص عفو بس الپیسې ځنی اخسر ایسي عفو بکې وجایا نسی وجل پکې کې نست الته بیا د مقتول اولیاء چې و د خلکو په چم ګرد عمر بلړ مون په وخته ګرځیدل خو د خپل ضرور قاتل به دی به د پلار قاتل دی دلته په شریعت اولیاء وجل نسی بس یت کزنی اخلی سید عفو بکې د قتل طرفه څخه پر دبان اقدام نشي کولای نو به دغه په ځکه پر لخوړه کېدی دی امت الله عز وجل اختیار ورکړي چې معنا کته به خضر د منی ونه سمړه ورسه علالک ادي قاضي به درته چین کړي شهیدان به کیس باره به قصاص کړي خپل په خونک نو دا علاوه ما څنګه تخفیف در سره وکړي او کچیر دار کمی چې به دل سوزه ډیر څه پر سوزه خو به بخښه د الله دربار خو ډیر خدای ته بدلا را پک ترکی کله ما بنز لار غوړه کوي چې عمر کوم مینه پیسې باخنه ما غهم نو علاوه دغه تخفیف مې در سره وکړي ذالک دغه حکم چې دا د عفو دلته و ذکر تخفیف دا تخفیف سپکوالی دی من ربکم د طرف څخه درف سره په حکم کې سپکوالی وکړي درانه نه کړه اسبار ورحمه دا رحمت مهرباني ده الله د طرف څخه فمن اعتدى فمن هغه څوک اعتدى چې تجاوز وکړي بعد ذلك ورسته تر دغه چې د عفو وکړي د مثال په تور یا موت وبخښي یا سړی هغه ډاډه برای ویل چې یار اوس خو ندی ماته عفو وکړه کرا په کور کلی کې سم ګرځېدی د باران ازبانی ورسره وکړه برای پر عفو سر بیره باندې وویشتي دا کار وکي او یا اداره کم وکړه برای ول بخښلي خو مې د قتل دیت را د بخښلو مې ورکي چې ځنی واخ هغه خور کوي مطمئن سکور ته تلی وراتلی دا قاتل بیا د یو ځای غلی سی بل څوک ته وکي په ویشتي علاوه دا نو تجاوز دي چې دا وکي فلا عفو وکړه مفت یا عفو وکړه په دیت وس بیا تجاوز کوي بیرته لار ته نیسي فله عذاب الیم فله د پاره ده عذاب عذاب دی علیم خورا دردون کې علاوه نبی اجته سخت عذاب ګوري خلګونی دوکه کوي نو یا سم دم دا ور سره وشل قصاص چې بار دا عفو کوي بیا پر عفو سره بیره چې هغه ډاډه کوي چې ورته کوي پریب کوي دوکه کوي بار نبی وجنه دا بیا غلط کار دی دا بیا تعجب للکیجنو او یا هغه تیر مخکې حکم چوه تر هغه تعجب وکړل د مثال په تور یو حری او وجری دی دغه په یو حر غاړه نه بس دوه درې باندې وجنه دا رقم سره کده جاهلیت دور چې دغه سو یا په ځینو پښتني قومو رواج دغه کوسم دغه رقم ده چې ورمړ کې دی چې دغه درې مړه نه کوم راکې دغه وخت پرېست خپل جاهلیت تطبیقي اسلامي حکم دا نه دی نه علاقه درجه څوک تجاوز کوي د دې لپاره دردون کې عذاب اوس چې د قصاص مسله ذکر شو د ځینو انسانانو حتی کفار خو نو ګرځه په دغه نظر چې کڅم په ځکه پیږي وای څنګه سم نام سړی چې لاسونه ورته ادامه علاله
یا په توپکه باندې ولې، دا د بشر د حقوقو خلاف دی. که نه دی نو د ورځې سلسله تر کېږ کاږي، هغه د دغه د بشر د حقوقو موافق دی. که د اسلام پر قانون یو څوک راټینګ کړي چې زه یې مړ کوم، دا د بشر د حقوقو خلاف دی. الله یې حکمت وایي ولکم ستاسو دپاره فی القصاص، په قصاصولو کې چې یو پر بل وژنې حیاتون ژوند دی. الله وایي په دې کې ستاسو ژوند بچ دی. یا اولی الالباب، ای د عقلو خاوندانو، خو تاسو به معقل لري د ځانه سره حساب وکړي. لعل شاید چې کوم تاسو تتقون ځان وساتي د ګناهو څخه، د فحشا او د منکر څخه، به د قصاص باندې د بدامنۍ څخه به ځان په وساتي. اوس په دې کې څنګه ژوند دی؟ نو په قصاص کې خو مرګ دی، ژوند د کومې خوا دی؟ وایه ژوند دی. د قصاص قانون چې د خلکو زړه ته تیر شي، یو خدای زړه کې نه یې تیر، مازې په یو راډیو کې اعلان وکړي بس د دې بیسه بنبار قانون قصاصي، مګر خو د چا زړه ته تیر نه ده، په دې کې امن نه راځي. تیور عملي که یو لس نفره ته د مثال په توګه پر دغه میزان چوک باندې چې واقعي قاتلان یې حلال که براو خلکو ته 82 ورکړه، سکلان ورکړه، کورونه یې ورډکه، بیا یو د نه روزي زه ورم چې رابل ټک وکړي. ګورئ د اسلام دا قانون دغه سفره دی، دوی فرضیه تاسې وګورئ. اسلام و هر مسلمان ته حق ورکړی دی چې اسلحه د ځانه سره وساتي. نه امیر المؤمنین نه بل یو حق نه لري چې چا د کور اسلحه راوسي. حاجت اصلي د پرتوګ سره د چا څخه شایست د زکات خلاصه د اسلحه دغه څه لکه پرتوګ د انسان. نو که څوک ته چا څه اسلحه اخلي چې دلته په کور کې توپک لري لکه پرتوګ چې ځینې کاږداره کوي، دا خو بیا غلطه بهانه ده چې ته په دې باندې غلا کوې، په دې لار نیسې، نو خو سره چولکیان پرې کړې بیا زنا په کوي. که ته هغه رقم اصلاح راولې د خلکو چولکیان غټ په دا بیخ کې پرې کوه، دا بیا زنا په کوي. دغسې لکه ژبه په دا بیخ کې پرې کوه، بیا غیبت په کوي. ته خپلتو خبره ده چې ته بیا په دې غلا کوې، ته بیا پر حکومت ټک کوې. د هغه مخ خو اسلام بل قانون ورته وضع کړی دی، خو هغه د قصاص قانون یې وضع کړی دی. اسلام کوم داسې جاهلانه نظام دی چې د اسلحې حق یې ورکړي، د کلاشینکوف د توپنچې او د تورې او د هر شي حق یې ورکړي، مخکې ادې ونیوي بارل که دې مړ وکړي پر قصاصېږي ولاکه ولاړ شي، که دې په خطا وکړي ولاکه ولاړ شي، سل وشان به ورکوي. نو دا سړی ته چې کلاشینکوفونه په غوږو پسې ور وځړېدی بیا مړی کوي، خو دی خپل مرګ په سترګو ویني. نو اسلحه چې د ګرد عمر مؤمن جهاد ته اماده دي، کورونه د مؤمنان باید د اسلحو ډک. که ته فتنې پېښ شي، د فتنې مخکې اسلام ادې نیولي، د غله دپاره لاس پرې کېدی اسلام ایښي دي، د زنا دپاره یې حد ادې ایښی دي، حتی که شراب وڅښل حد یې ورته ایښی دي، که چا ته ښکنځل وکړله اتیا دورې ویې. نو چې هر څومره اسلحې ورکړي چا ته بعد خبر رانهسي کولی، وژل خو هلته پرېږده، د خلکو پر چا باندې چولزاړه شراب ورکړي کې وکړي. اوس خو نو ته د یوې خوا څخه د قصاص د ده په زړه کې نه دی کښېنستلی چې ما قصاصي، تمه یې ده چې بره خلاصېږي یا په پیسو یا په تربرو یا د مثال تر بله وایسته برابره خود دی مړي درته کوي. که زړه ته تېره سي الله وایي ژوند دی به شی ولاک دی، بیا هېڅ څوک نه قاتل جرأت کوي چې څوک دې مړ کړي. اما هغه چې ده د قتل اراده کړې د هغه ژوند هم بچ تر هغه وخته چې الله ورته لیکلی دی ژوند به کوي، د قاتل ژوند هم بچ سو. ولې قاتل که مړی کړی خو اسلام دی قصاصوه، او اوس دی مړی نه کوي، د ده اوږد ژوند سو. نو ګورې د الله خبرې ته داسې حکیمانه خبره کړې ده. وایي ولکم ستاسو دپاره فی القصاص، په قانون کې د قصاص چې جاریه کوي، حیاتون په دې کې ژوند دی، یا اولی الالباب، ای د عقلو خاوندانو ژوند چې په دغه کې بچ دی. ته به سوال نه کوې چې ژوند مې کوم دی چې بچ سو، حلالوي مې خو دی. الله وایي نو خو بره د حلاله ته خلاص یې چې زړه ته دې دا قانون تېر سي، عقیده دې پر راسي، ته ولې مړی کوې؟ لعلکم تتقون، شاید چې تاسو تقواداره سئ، ځان وساتئ د ګناهو څخه. تر دغه ځایه پورې دا حکم د چا تېر کړي، د قصاص قانون یې پیش کړي چې هغه جاهلانه نظام یې باطل کړي، او هغه د قصاص حکمت الله عز وجل راپورته کړي چې په قصاص کې د خلکو ژوند بچ دی. ټوله جامعه به د امن جامعه وګرځېږي که تطبیق سي. یو بل حکم راځي، هغه بیا دا دی چې د وصیت په مسله کې یو حکم، هغه دا دی چې د مثال په طور پخوا چې به څوک مړ کېدی، باره به د خپلو قریبانو سره جوړه نه وه، مال به درلودی. په جاهلیت کې داسې وه، باره به د خپل مال مړ چې زه مړ کېږم، باره ویل چې زما ورور یې خوري یا زما پلار خوري یا بل خوري، باره به د پردي خلګیات کړ. بس درېیمه بیا پلانې ته ورکړي، څلورمه بیا پلانې ته ورکړي، پنځمه بیا پلانې ته ورکړي، مال به سره خلاص کړي. د قریبانو څخه به داسې کسات واخیست. د اسلام حکم چې وار د وار په صدر اسلام کې راغلی چې دا کارونه بند. څوک چې مړ کېږي پر ده باندې دا واجبه ده، دا فرض ده، دی به د خپل قریبانو ته وصیت کوي. قریبانو ته وصیت څه معنی؟ پلار ته به یو څه برخه ټاکي، و د مثال په طور و مور ته به ټاکي، و ورور ته به ټاکي، و اکا ته به ټاکي، دغسې د خپل د مال وصیت وکړي. دا حکم یې ورته کښېښه، مګر دا حکم اوس نه دی، دا بیا منسوخ. اوس هغه خبره بیا زه وروسته درته کوم چې بره خلک وایي اوس املا لازم ده چې به پلار ته وصیت کوي. وصیت دا معنا چې د مال یو برخه ورته وټاکي چې زما د مال څه 60,000 کالاري پلانې ته ورکړي، 50,000 پلانې ته ورکړي، لک پلانې ته ورکړي. په دا قریبانو کې چې د میراث قانون نه و نازل سوی، هغه وخت دغه حکم، بیا دغه آیات تلاوت یې وساتي پاته دی، حکم یې منسوخ دی، په حکم یې څوک عمل نشي کولی. کتبه فرض کړه سوی دی الله علیکم پر تاسو، دا د صدر اسلام حکم دی.
اذا هغه وخت حضر چې را حاضر سي احدکم و یوتستسی الموت و مرګ دا د مرګ علامه راځي ځکندن دا حالات ښکارا سول دی په دې چې یاره د دې نه جوړی څه ونه کپورته سي نو پر د فرض د په کم شرط ان په دې شرط سره کده پر شاوه خیرن خیر د خیر سمراد مال دی ګوره چې شمال سړی لري الله تعالی په خیر عادیات کې ان ترک کده پر شاوه خیرن مال نو پر سوید پر د چش الوصیت او وصیت کول پر د وصیت فرض دی دغه الوصیتو د اوغه کتبه د فرمو پر نو سفعلو لیل والدین وصیت په دې چات کې خپل مور پلار ته به برخه ټاکي په خپل مال کې چې دوه نظم مور پلار ته ورک ولا اقربین او د نور قربان د پاره اکای دی وراره دی ورور دی بالمعروف مشروع طریقه سره په انصاف طریقه سره چې قرابت قوي دي دغه برخه جنو کې ورډیره کې چې قرابت ضعیف دي دغه د جنو کې ورډش کې خو وسیتونه دی وکي د دې برخه دی په خپل ژوند کې وروټه کې دغه سیسه برخه دي حقا الله عز وجل اذا حق ذا على المتقين پر پرهیزګارانو باندې کوم څوک چې د پرهیزګاری دعوه کوي د انصاف او د عدالت دعوه کوي چې زه خو نو ښه سړی علاوه حکم دغه د خپل قربان مور پلار دی وسیته نه پرېږدي مال دی پردو ته نه ورته قسمي چې پلاني ته ورکه هغه سره یوسي برغه قربان دغه شوی په میدان باندې پاتې سي نه دغه حکم وار د واره په اسلام کې وو بیا ورسته دغه چې قربان ته سړی وصیت کوي دا یو آیات کریمه دی الته په سورۃ النساء کې بیا راځي یو ولسم او دولسم آیات کریمه په هغو کې د میراث قانون چې نازل شو دغه آیات بر منسوخ سوس عمل نه پکول کیږي خو د پلار د پاره د مور د پاره کتابه د الله تعالی برخه وټاکل چې اولادونه د مړي ودی ته بشپژم ورکول سي کنه ودی ته بدرېمه د مثال په تور ورکول سي ودی نو ار قریب ته چې برخه ور وټاکل اوس د وصیت څه ضرورت دی چې پلار ته وصیت کوي بل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ان الله اعطى كل ذي حق حقه الله عز وجل وهر حقدار خپل حق ورساوه د میراث په آیات کې الته چې په سورۃ النساء کې راځي فلا وصیت لوارث نو وارث ته اوس وصیت نه کول کیږي فلا وصیت لوارث نبی علیه السلام میراث خور ته وصیت نه کیږي وصیت سمانه نه ورته کیږي چې د خپل مال څخه برخه نه ورته ټاکل چې دغه نه بزما زوی ته ورکه هغه د میراث برخه خجلات د ما په وصیت ورکړي کایګه دی پلار زمون پاتې سوي برای د یو زوی چې د نور سره چم کې برای تیس خو نه واس دغه شی ماته بابا په وصیت کې راکې دغه نور چې دی دا بسره وویش نو دغه مخ په دانی ورکړي چې پیغمبر ویلي چې وارث ته وصیت نه کیږي برخه نور کول کیږي د دې حدیث ټوټه چې فلا وصیت لوارث ما یو بل وخت هم درته ویلي دی ولې په ډول چې املا دا غلطه تطبیق کړي و هغه دا یو سړی مړ کېدی برخه نو بل څوک نو برای زوی ته ویلو چې ازما وصیت نه وشتک نو زی فقط لیکل کړي دي نور خو د خپل پورنه یاد کړي چې پر ما دغه نه باندې پر بل می دغه نه باندې زما په مال کې به دغه نشي رب خیرات کې د خپل دریم مطابق وصیت لیکل عبارت د مرسو عبارت چې زی وصیت پیش کی ملا د وصیت نه منی چې پلار ورته کړی برل خو پیغمبر د خدای وایي چې لا وصیت لوارثین نو د تاسو څنګه وصیت کوي وارث ته خزي پیغمبر چې وایي وصیت وارث نه کیږي دا معنی چې مال نسی ورکول د مال څخه علاوه پر هغه میراث سربېره د هغه مال څخه فساد پاتې د ته مال نشي ټاکلی دا نه معنی چې ته بیان نشي کولای ملا صاحب د بیان را دا ونه معنی پیغمبر وایي چې لا وصیت لوارث وصیت خو وارث ته نه کیږي نو ته خو د زوی د ته څنګه وصیت کوي خو بل د کلی ملا به راغورځي به د کلی پردې سره راغورځي نو هغه خو نه په هغه ګړي کې نو د بیان ودغه ته ګوره بیان ورته سي کیږي چې خپل خبر اقرار ورته وکي ګرځي دا چې پیغمبر یې نه کیږي معنی چې د مال برخه ود ته ورکوي پر هغه میراث باندې سربېره دغه کار نه کیږي کدا چې په دې حکم تشوس په دجاز نو دغه آیت کریمه بره منسوخ سولې خو ار حقدار تعالی حق وټاکي بالک خور لک اماد د خاله د مثلا د زبر ارحام چې اخواته دي یا د نسبی قربان دي ورور دي اکا دي د اکا زوی دي مثلا د اکا د زوی دي نیکه دي ور نیکه دي د دې ټول برخه په هغه آیات کې الله تعالی عز وجل وټاکل نو دغه آیت کریمه چې وس عمل نه پکول کیږي چې واسړی مړ کیږي خامخا پر د پاره چې وسط په پلار امور د خلکو ته کې دا خو هغه وخت په صدر اسلام کې چې میراث برخه نه معلومه نو علاوه په پردوی مخري د عمل دغه کې سره ورو شي وسط په وکړه مګر کدا ټول میراث خواره درا ټول کړه سړی چې مړ کیږي ځکندنی بارای ورته ویل چې یار د خدای پر قانون خو می عقیده ده د ارچا حق معلوم دي چې زمړ سوم زما په مال کې ستاسو دغه برخه ده مګر دغه پلانې په تاسو کې ډېر دلی دي مسکین دي کستس اجازه زه د خپل مال درېمه یا تر درېمه کم دغه نه برخه بجته په وصیت کې ولر ورکم ګور دوباره پر امین ټول بس برکه زمر د سره کول د بیان نو کیږي دا چې الله پاک د مخونی وشته وسات نه سکول هغه چې د نور میراث خورو حق پکې مې د مال درې مې پلاده تور کوي بیا په نور مال کې برخه ورسره لري الله پاک الله کار نه سکوي کچیر دا ګرد اجازه وکي بارکیږي بل چې وسات سړی کوي په وسات کې د مړکیږي چې دا سړی د مال تر درې مې بالا حق نه لري
فرض وکړو چې یو سړی د مثال په طور 10,000 کالداري د ټول مال کېږي چې پاتېږي ځینې تر سرای او تر جایداد او تر سایکل او تر بل ګرد چې قیمت کړه 10,000 کېږي. اوس دی چې وصیت کوي په ځان پسې که د ختموغه کوي که خیراتونه کوي که بل کوي تر دغه لس زریز یې نشي ورباله کولی. د مال چې درې برخې کې خو دغه لس زریز دي. پر دغه ځای اسلام پر ده بندیز لګوي. برای اوس چې ته بګي واخیستلې د نفس غرغړه دلته راله ته اوس بره خیراتونه ماته کوي چې زما ګرده مال په ما پسې خیرات کړي، زما په ګرده مال په ما پسې مدرسه جوړه کړي، په ګرده مال کتابونه رانیسي. یا اوس د میراثخورو حق اړه پسې ودرو. د مال دغه رقم بد شی دی، کمزوري انډیوال دی چې سړی په مرض الموت مازې اخته سي، لا بس ګوره د ده لاس یې ځینې لنډ کړي کتاب. مرض الموت معنا هغه ناجوړ چې دی په مړ کېږي، لا عباره په دې درېیمې کې تصرف کوای سي، په نوره کې نه سي کولی. و د خیرات په مسله کې یادوم چې خیرات بالا نه شي کولی. یو دا په دغه وخت کې وکوزیه ته ضرورت پیدا کړي چې خدمت یې بل چا نسو کولی، نه مژور لاس وروړی نه لور نه بل باره علماتو د یو ښځې سره نکاح راوتړي چې زما خدمت وکړي چې معنا هغه لاس یې راته راوړی شي، نو د لور خو دغسې مثلا د انسان صفایي نه شي کولی. باره یې ویل دا ښځه خو په 10,000 تاکي ته سره 10,000 لیدی 10,000 ورکړي. دلته یې میراثواره سوال نشي کولی چې اوهو بابا ته خو مړ کېږې ته اوس 10,000 ګرده پر دغه ښځه باندې وایې. دا وایي دا زما حاجت اصلي دی. یا دوا و د مثال په تور ډاکټر ول دا دوا د 10,000 د دغه سره 10,000 دوا په کولای شي ګرده بازلای شي، یا نفقه او خوراکه او ګرده پیسې په شکل کې بازلای شي. ګوره په خپل حاجت اصلي کې ګرده مال وهلای شي. که د خیرات مسلې ته راځي چې د یو ځای د قبر بیرېږم کتاب یې تر درېیمه بالا ولا کړه مصرف کړي، هغه نورې جوې د ورثه وکړي. که ضرورت لري ونسه کوزدا پکې دوا پکې خوري هغه ستا کار دی. که هغه نه کوي دې خواته درېیمه نو د وصیت مسله تاسې هم زده کړئ چې هغه چې قربان ته وصیت کړي په صدر اسلام کې بیا د میراث په آیاتو باندې هغه چې هغه منسوخه سونه ښه کتب فرض کړه دغه ځای به فرض کړه سوی دي پر تاسې اذا هغه وخت حضرت حاضر سي احدکم یو تاسې الموت و مرګ ان ترک کده پرېښاوه خیرا مال پرېښاوه د مړ کېدي مال پاتې دي چې فرض سوی دي الوصیت وصیت کول فرض سوی دي للوالدین مور فلار لره والاقربین قریبان لره بالمعروف په نیکه طریقه چې معنا د دې د قرابتو هغه درجه مراعات سي او په نیکه طریقه دا هم معنا چې درېیمې بیا نه بالا کوي. حقا دا حق واجب دی علی المتقین پر پرهیزګارانو باندې. پس الله پاک د یو بل سړي دپاره هدایت فرمایي هغه دا دی چې مثلا زه مړ کېږم باره مې وصیت خو ورته ولیکي چې بابا ته دغه نه ورکړه، اجې ته دغه نه ورکړه، کاکا ته دغه نه ورکړه. بل سړي چې زما څه واوره دی د هغه بیا زما د پلاره سره نه وه جوړه، د اکا سره مې جوړه باره خو نو وصیت بل چا اورېدلی نه دی. زه چې مړ شم باره ده ویله ما پلار ته مثلا 10,000 ټاکلي وي، اکا ته یې 15,000 دول یا اکا ته 10,000 ورکړې بابا ته یې 15,000 ورکړې. دا رقم دا وصیت یې پر له اړه الله وایي دغه خیانت کوي هر چا وکړي دا هم ګناهکار دی. دا وصیت چې مړي څنګه کړي دی هغه رقم یې بیان کړي، تغیر مور کوي. فمن هغه څوک بدله چې بدل کړي هو دغه وصیت بعد ما ورث تر هغه سمع چې دا اورېدلی هو دا وصیت نو فانما بشک اسمه ګناه ده علی الذین پر هغه کسانو ده یبدلونه چې دا بدلی. نو الله وایي د دې تبدل ګناه چې د چې دا په وصیت کې بدلون راوستي فانما بشک اسمه ګناه ده بدلوله علی الذین پر هغه کسانو ده یبدلونه چې بدلی هو دا وصیت. نو ولې بدل پکښ راوړي د خلکو په چم د بل پر ځای ایمان خطا کوي. پیسې د مړي دي رسیږي اوغه میراثخورو ته خیرات دی پکښ کوي دا ژبه دی پکښ کې اړینو. الله وایي دا ګناه ده په غاړه ده. ان الله سمیع علیم کده ګناه جزما په غاړي مگر فرمایي څوک اړي. الله وایي زه خو سمیع ام اوریدونکي خو دا غمړي خبرې مې هم الله وایي اورېدلې وي چې کولې چې دغه نه قدر حق او پلار ته وټاکي. علیم خبردار هم ستاته بدل ما يم بینه چې اوس بدلې تر اړه ژبه پر نور راځي ما سي چیرې پټه. فمن خاف من موس جنفا بل حکم بیانې هغه د مثال په تور یو مړی دی چې دوی مړ کېدی په دغه وخت کې بره قرار وصیت نو کوي دغه کې خیانت یې وکړي دا کا برخه ډېره کړه د پلار ترغه ناس چې خدا بل ډول یا تر سلسنو کې زیاتوب وکړي یا په حرام شو وصیت وکړي ورزما په مال به مثال په تور شل بوتله شراب رانیسي بره به پلاني سي چوته ورک بس دا وصیت یې زمړې شراب وګوره مسلمان په وصیت کې پرېښول وګوره خدا حرام کار دا وکړي یا خنزیر رانیسي پلاني دغه نصراني کې ورولي دا د وصیت چې کړی دی دغه وصیت کې وکړي نو دا یا په خطا کې وکړي سړی نه پوه جاهل هیڅ دیني تعلیمات نه اورېدلي د وصیت اورېدلي او دغه غلطي وکړله یا سړی ګر سره دغه رقم اغلظ دغه شمونه کوله چې دی حق په بل باندې خوري یا دغه ناروا کارونه کول دا چې خطای دغه اعلی په جنف تعریف وکړي جنف دغه دی سړی حق خطا کې په باطل کې وشته په خطا اسم دغه دی حق مر معلوم باطل مونږ په کسب د باطل کې خېش نو علاوه دغه دوه کار کچا وکړه بره په د ژوندو پات انسانانو کې یو را ولاړ سو بره دغه وصیت اصلاح چې تاسو مړی پسې لکه هغه خو نو زموږ د غلطي کړې ده وصیت هغه رقم دي د شرابو د خنزیر وصیت باطل دي
یا مثلا چې دا پلار یې سره ایستلی دی پردو کې وصیت کړی دغه ځای باطل دی دا برخه پلار ته ورکړي دغه اصلاحات کې وکړ الله په دې کې ګناه نشته یا چې سم دم اصلاح نه غلطي پکې کې تبدل کړي هغه سړی ګناهکار او هغه مخکې په خبره پوهېږي چې وصیت د مړي بدلاوه هغه خو کې حق وصیت کړی د تر اړه ور جاز بازی په پښې کوله هغه ګناهکار او دغه چې مړي غلطي کړي برای دی دا وصیت تر لور اړې سره وسمې د اصلاح پنه الله دا سړی نه دی ګناهکار دغه د پاره پروا نه لري په من هغه څوک خاپه چې دی بیریږي مې موسن دغه وصیت کوونکی چې وس مړ دی بیریږي دغه څخه جنفن د خطاکاری چې معنا په خطا دا وصیت غلط کړی دی معنا دغه حرام وصیتونه پکې کړی دی او حق په بل خوړلې دي او اسمن یا د ګناه څخه پر بیری دی چې هغه زموږ خدای هغه اغلاظ په ګناه کله بند خو چې تا ورته ویل چې دا شی مردار دی دبل او زموږ دی یو الاله سل مرداري ولا خوش ګور ته به د یو مرداري ګزر د سل خوشو وجه دغه سره په هر خوسه په خپل وطن کې موږ د ماز نه اوریدل وای تر یو العالم سل مرداري خوش دي مولا علی قیر رحمه الله په خلا اکبر کې لیکلی وای دا غسړی کافر دی کدا خبره وکړه چې یو العالم سل خوش مردار چې یو العالم یو مردار خوشي یو خدای کوجه دی یو هغه د په طبيعت کې خوشي خبره په کافر کې خدای د کوپر کلمات چې سړی وای خدای نه پوي چې زموږ خلک اجي بارځین ځین نه پوهان خلک په اختاج نو دغه موسید اسبلاو لړو چټو برای سم ګناه حق معلومه ګناه کړو نو الله په اصلحه دا سړي بار اصلاح راوست بینهم ما بینس کې دغه کسانو چې دا وصیت ورته سوی دي او ما بینس کې د مړي د میراث خورو فلا اسم ګناه نسته علیه پر دغه سړي باندې دی چې دغه وصیت اصلاح کې دا نه دی ګناهکار هغه بل بدلون کې حق وصیت سره بدلاوي تر اړه وي هغه سړي ګناه علا ورته ذکر کړل ان الله غفور رحیم ان الله بشک الله عز وجل غفور بخښون کوي دغه سړی چې دغه اصلاحات راوړي الله عز وجل دته مغفرت کوي د ګناه ګور معاف کوي خو د بل غلطي اصلاح کړل رحیم رحمت کوونکی دی یا ان الله غفور رحیم دا معنا چې او غمړي چې وسوي دي زموږ خو غلط وصیت وکي او الله ته تمسکه هغه وبخښي ان الله غفور رحیم دواړو په نسبت ویل کیږي چې یو خدای سړی چې د وصیت اصلاح کوي دته به الله پاک مغفرت ګناي ورو بخښي چې تا د بل غلطي اصلاح کړه بس تا غلطي د اصلاح کې مغفرت بدرته وکي رحمت بدر باندې وکي ان الله غفور رحیم هغه موسی چې وسمر دي چې غلطي په کاسته په وسط کې کوله الله پاک به هغه ته مغفرت وکي الله عز وجل په هغه باندې رحمت وکي نو دغه یو هغه قانون و د چا د قصاص غیچ په جاهلانو کې د جاهلیت په دوره کې هغه به تجاوز پکښ کوي الله پاک هغه اصلاح کوي او بل دغه قانون د وصیت چې دغه د وصیت قانون خو نه بارمال د خپل صدر اسلام کې و چې وقریب ته به وصیت کېدی او خو د میراث برخه نه ټاکل سوی ورسته چې د سورۃ النساء ایتونه رااله بارون دغه د وصیت حکم شړی ملکی خامخا به بل چې وقریب ته وصیت کوي د قربانو برخه به دی ټاکي دغه حکم منسوخ سو په صدر اسلام کې عملی و وسکه قریب ته وصیت کیږي هغه خبر ته چې ذکر د چا څخه به اجازه اخلي د میراث خورو څخه دا نور میراث خور بغیر در ټول کې برای زو دغه یو خپل وارث نو کې یو څه حساب کوم کس اجازه برسي کیر بل حکم داس په وصیت کې تر درې مده بالا وصیت نشي کولای بالا بوت کې کاوه هغه هم د ورثو اجازه غواړي د مثال په تور سړی ملکی 3 لک روپیا پاتیر د خطر لک ګوري حق لري وصیت چې کې بالا نشي کولای برای ور قربان اگر در جمع کړ بارل ګوري ماته خو شریعت دغه 1 لک روپیا حق را کړی دي دغه لک روپیا زوس په ځام سي د خیرات او د مثال پر مسجد په جوړم یا بل کوم وصیت په وکي چې بارل دغه سی خیری جاری چی دا کار په ما پسې وکي مګر په لک روپیا نه کیږي دغه د ماجد کاری د مدرسې کاری 1 لک روپیا غواړي نو په 1 لک 50000 د قربانو ځای کیږي په میراث کې بارل کستې اجازه د جمال څخه بل 50000 زبل واخه اخواته بکم غول بالکل با چې تاسو په شو درځم اجازه ده بارل په 1 لک وصیت وکي بیا سیس تدریم یې واړو کنه واړو ګوره یو قریب ته نو څه کولای کې قریب ته کوه هم د ورسو اجازه غواړي بل تر دریم نو څه اړول کې در دریم ور اړو هم چې کی قریبانو د ورسو اجازه غواړي که هغه اجازه وکبرم قریب ته کې تر دریم بالا کې که هغه اجازه نه قریب ته کې منسوخه سعودي دا حکم او نه در دریم بالا کول کې هم دغه نه حکم پر دغه دریم باندې براولاړ واخور دا وانه